هره کیسه له مانه هیره ده خو ته مې په یاد شیبه شیبه له مانه هیره ده خو ته مې په یاد ژمی کابل زما غربت او ستا نری لوپټه د باران شپه له مانه هیره ده خو ته مې په یاد ملګرو سلامونه سلامونه هیله لرم روغ او جوړ اوسئ کارونه چارې او بوختیاوې به مو هر څه ښه روان وي بس نو په یو ناڅاپي سفر باندې کابل ته راغلي یو په دنګو دنګو غرونو باندې هغه واوره چې شوې ده لا تر اوسه پرته ده داسې معلومیږي چې سږ کال به اوبه پرېمانه وي ځکه واورې وشوې بارانونه وشول پاچا صاحب دی سپین زر یاد دی بس نو دغه ساحه چې تاسې ګورئ دا کوم ځای دی سپین زره دا کوم ځای ده قصر لندن دی مکریان طرف هغه کومه چرۍ ده کوم هماغومه دا چرۍ دومره ډېرې لارې دي چېرته یادېږي دا نه یادېږي که نه په بل کې ډېر کوم ځای خوښېږي چې دروغ نه وي دروغ نه وي ما دغه مکریان خوند راکوي ځکه ډېر دلته نو راغلی وو ناڅاپي دوستانو اوس مازدیګر مهال دی داسې وښیي چې زه به دغه ساعت وګورم چې څو بجې دي 3 بجې او 14 دقیقې دی او پاچا زما سلامونه د ټولو قدرمنو لیدونکو ته ورسېږي هیله ده چې دوی به ښه جوړ وي زه به درته شعر وایم سجاده ما باندې به ډېر لګېږم نه ځکه چې د کابل روان دي څوک دی خوازي څوک یې خوازي راځه خدای مهربان دی دا د اجل احمدي شعر دی چې ارشاد اوري د غریبۍ را لګېدلې اور ته هسې خان د غریبۍ را لګېدلې اور ته هسې خاندم خور ته بنګړي بنګړي کوم او ورور ته هسې خاندم زه هره ورځ له یو عذابه را تېر شوی سړی را باندې پوه نه شي د شپې مې مور ته هسې خاندم نو دا دوستانو تاسې وینئ ساري عبدالحق ده داسې مخ پر وړاندې روان یو معلومات خو ماته نه کېږي چې کوم طرف روان یو چیرې ځو پاچا پلان چېرته ده داسې د سجانه داسې د کارتناو طرف ته ولاړ شو څنګه دې خوښه ده بس زما خوښه ده زه به د بل موبایل کې هم لږه غوندې عکسي وکړم تر هغې به سپین زره مې یو څه ووایي مهرباني زه به درته وزیروال لهجه 3 بیتونه ووایم ارشاد چیرې په زړه مې شي په کاټ شي کښېنه څه دې خوند شپې ورځې وې تېرې شولې او د ژڼ یې زړینه یې په ير ونیول د غره ساده جینۍ کپېرې شولې او د مو جانان لکه وړیکی وټکی ټېلې ښېګڼې ځینې ویرې شولې ډېر ښه او نور همدومره ودرېږه نور نشته بل ځای کې وایي ملګرو خبره داسې ده چې دغه زموږ ویډیو شاعرانه غوندې شوه روان د کارتناو په طرف یو وایي چې لمبه د یار له غمه دې ونه کړه زړه یاري وه مګر سمه دې ونه کړه او زه بازار ته ځم او ته راپسې ژاړې یعنې بیا د راتلو تمه دې ونه کړه او مرګه ما پر ملا تړلی څادر هیر دی خو ته ستړی نه شوې دمه دې ونه کړه په یوه نارزه نه راستانېدمه تا هم نه غوښتم دویمه دې ونه کړه او چې زما پر زړه به څومره زور د غم و چې زما پر زړه به څومره زور د غم و اندازه له خپل قدمه دې ونه کړه او تا زما له درد اوښکې تویولې سمه ټوکه وه خو سمه دې ونه کړه نو راورسېدو دوستانو دا مکوریانې کونا یادېږي دغه شاوخوا نو دلته تاسې ګورئ دغه ویډیو کې دواخانې دي روغتونونه دي دې وخت کې د مازدیګر کې لږ سره بیروبار غوندې هم وي بس موږ هم په دې لاره روان یو بیا به هغې نه وروسته یو پروګرام سره سیټ کوو که نه بې پلانه چې وې بیا نو داسې وي لکه موږ چې یو پاچا تا نه به لږ بیتونه واورو راځه 2 بیتونه وي 3 بیتونه وي زه به 2 بیتونه درته وایم سجاده چې تا به را یاد کړم تا به ښه زړه ته نږدې راولم ته صبر وکړه چې مې زور په حافظې راولم او په بېوسۍ مې د رقیب په وړاندې مه ګرموه څه خدای خو نه یم چې په خلکو زلزلې راولم بل ځای کې وایي چې په ټول کلي کې زما د هغه یار یو دی دا جوړ زما او د رقیب د خیال معیار یو دی تا په جماعت کې وڅښل موږ په مایکده کې وڅښل شیخ ځایونه مو بدل خو زموږ کار یو دی او قاتله تا زما د مور دا چغه څنګ نه اورېده
تا چې وژلم هغې وې مه کوه زار یوری. نو ملګرو دا تاسې وینئ دغه لاره باندې ځو مخکې سجاده دغه څه ته درته وایم ارشاد اورئ د بېلتنه عذاب دې ساخدای بال اسکرواټې مې په زړه نیولې دي نه او ته به یې موی غامه خلوص شې مو ته د مرګ سولینه کا چې خورې شمه او په نیمه شپه مې زړه ته روغلې سختې نارې مې له خولې ووتې میانه او د سوی لوی رنګ مې کسا نور مې د زړه ولینه ما غوړه میانه او نه پیغمبر یې نه مې خدای یې نه مې ټکرا یې چې په سر دې ګرځوه او پولیسرات به ورته نیسم په مرور ځانان به غېږه بدلومه رسول الله ته به زړېږم چې د امت ښکلې دې مینه نه کوي نه ډېره مننه دوستانو یوه وړه غوندې ویډیو مو ستاسو لپاره شریکه کړه نو شعر و شاعري پکې وشوه هیله لرم هغو ملګرو چې شعر و شاعري خوښېږي هغوی لپاره به په زړه پورې تمامه شوې وي نو تاسې کولی شئ کمنټونه کې راته ولیکئ چې دلته په کابل کې په دغو ساحو کې په کومو ځایونو کې ستاسې لپاره ویډیوګانې جوړې کړو د اوس لپاره ښې شپې او ښه وختونه د خدای په امان